السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ یاست. قادر شاه همدې یم، یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. دوستانو، په ننني ویډیو کې به موږ تاسو د خیره د وینډوز 11 پښتو کورس را شروع کړو. وینډوز 11 دوستانو تر وینډوز 10 یا تر وینډوز 10 را وروسته راغلی دی. خپله دغه وینډوز څه وظیفه لري او کوم کارونه سرته رسوي. راځم زه به تاسو ته دغه وظایف لږ تشریح او واضح کړم. خپل دوستانو، وینډوز چې دی دا اپریټینګ سیستم یا او اس دی. اپریټینګ سیستم دوستانو د کمپیوټر هارډویر پر کار راولي. یعنی که چیرې په کمپیوټر کې اپریټینګ سیستم نه وي، د کمپیوټر پرزې موږ ته پالتو دي. او که چیرې بیا تاسې یو بل مثال زه ورکړم، مثلا ستاسې په سمارټ موبایلونو کې چې تاسې ولرئ یا هم عمومي په سمارټ موبایلونو کې هلته پروګرام ډیر مهم وي. ورې هم د پروګرام وظیفه د اپریټینګ سیستم ده چې د موبایل پر ځای پر کار راولي. دغه رنګه د کمپیوټر وینډوز هم د کمپیوټر پر ځای پر کار راولي. اوس نو وینډوز هم موږ لرو، د اپریټینګ سیستم په ډولونو کې وینډوز هم لرو، لینکس هم لرو. دغه رنګه مثلا د خبرې د میک اپریټینګ سیستم هم لرو چې هغه د اپل کمپیوټرانو لپاره دی. نو راځو موږ تاسې نن وینډوز 11 را شروع کوو. زه به دغه نوټ پیډ صفحه بنده کړم. په دې صفحه کې دوستانو تاسې وینئ چې زما مخ ته یو ډیسکټاپ را خلاص دی. کله چې تاسې وینډوز 11 سټارټ کړئ، شروع یې کوئ، نو تاسې به اول دغه ډیسکټاپ صفحه ووینئ. دلته دوستانو د خپل وینډوز 11 په باره کې به زه ستاسو ته ځینې معلومات شریک کړم. د سیسټم انفارمیشن کې تاسې وګورئ، زه د وینډوز 11 مایکروسافټ وینډوز 11 پرو ورژن کاروم او د دې د ورژن نمبرونه چې دوستانو 10.0.22 بیلډ 2000 همدغه نمبرونه دي. که چیرې تاسې کټ مټ همدغسې وینډوز انسټالوئ نو کولی سئ چې دا ډاونلوډ کړئ، او یا هم کولی سئ چې په بازار کې خریداري کړئ. شاید د اوس دپاره بازار ته نه یې راغلي، خو وروسته به راسي. نو ما خپله دغه وینډوز د دغه سایټ څخه را ډاونلوډ کړی دی. تاسې کولی سئ چې سرچ کړئ www.downloadha.com. همدا سایټ دی، ګورئ downloadha.com. دا یو ایرانی سایټ دی. په افغانستان کې د هغسې بې وی پي ان کار کوي او په نور هیوادو کې شاید په وی پي ان باندې کار وکړي، ځکه ایرانی سایټونه په اکثرو هیوادو کې بلاک لیست دي. نو دغه سایټ څخه تاسې کولی سئ وینډوز 11 ځان ته ډاونلوډ کړئ. زه راځم دوستانو دا صفحه بندوم. کله چې تاسې ډیسکټاپ ته راسئ، په وینډوز 11 کې کمپیوټر شروع کړئ، نو کومه صفحه چې تاسو ته خلاصیږي دا ته ډیسکټاپ وایي. پر همدې صفحه باندې موږ تاسې ایکنونه وینو، او د هر ایکن ځان ته خپلې وظیفې لري، خپلې دندې لري. که چیرې تاسې په دې ایکنونو کې مثلا غواړئ یو راواخلئ بل ځای یې کښېږدئ او بل راواخلئ بل ځای یې کښېږدئ، همدې ته ډرګ اینډ ډراپ وایي. په ډیسکټاپ کې ډرګ اینډ ډراپ همدې ته وایي. مثلا د خبرې ته دی ډرګوئ یعنې راکشوئ او دلته یې ډراپوئ. ګورئ ډرګ اینډ ډراپ. دا کار موږ تاسو په ډیسکټاپ په ډېره اساني سره سرته رسولی سو. او بله خبره دا ده دوستانو، په دې ځای کې موږ تاسې که چیرې هر ایکن ته دغه د موس کرسر وروړو، هغه موږ ته یو څه معلومات راکوي. مثلا د خبرې زه راځم د کمپیوټر یا د سپیسي ته ګورئ show the disk drivers and hardware connected to this computer. یعنې د دغه د سپیسي په باره کې لږ معلومات ماته راکړل په دې خط کې. همدې ته بیا دوستانو ټول ټیپس وایي. دا تقریبا هر ایکن د ځان سره لري، دا ټول ټیپس. نو راځو دوستانو بل موږ په دې ځای کې که تاسې وګورئ د وینډوز 11 ټاسک بار د وینډوز 10 د ټاسک بار سره بالکل فرق لري. پخوا به دلته په دغه چپه لاس په کونج کې سټارټ منیو شروع کېدلی یا سټارټ بټن شروع کېدی، خو اوس په منځ کې دوی دغه سټارټ بټن ورکړی دی. نو راځو د دې وینډوز 11 سټارټ بټن کلیک کوو. تاسې وګورئ بالکل دی د وینډوز 10 سره فرق لري. په دې ځای کې کولی سئ چې سرچ ورکړئ. مثلا د خبرې ستاسې یو اپلیکیشن په کار سو، کمټاشیا صحیح سو، یا مثلا د خبرې پریمیر فکر کوم ما نه دی انسټال کړی، فوټوشاپ لرم مثلا فوټوشاپ. ګورئ نو په دې ځای کې تاسې سرچ ورکولی سئ. دلته آل کله چې دی آل فلټر یې په دې ځای کې ګورئ آل فلټر یې ټول اپلیکیشنونه تاسې ته راوړي. صحیح دی. ټاپیپس په دې معنا چې دا ما ډېر کار کړی دي، نو دلته تاسې ته راوړي. ریسنټ په نږدې وخت کې چې کوم اپونه یا کوم پروګرامونه یا کوم هغه ډاکومنټس ما را خلاص کړي هغه دلته ماته راوړي. که یوازې اپس غواړئ بلته به یوازې تاسو ته اپس راځي.
که ډاکومنټ غواړئ ډاکومنټ به دلته تاسو ته راځي. په سیټینګ کې مو یو ځای خلاص کړي وي او یا هم فولډرونه مو خلاص کړي وي، مثلا فوټوز کې، ویډیوز کې. صحیح سو؟ نو دا زموږ تاسې فلټر دی په سرچ کې. او بل سټارټ منیو کې بیا هم موږ پیند ایپونه هم لرو یا پیند پروګرامونه هم لرو چې هغه پیند سوي دي. صحیح نه؟ هغه دلته نښتي دي. دا ټول د وینډوز اړوند پروګرامونه یا ایپونه دي. صحیح نه؟ او په دې ځای کې موږ د مایکروسافټ ځینې پروګرامونه هم وینو، دا هم پیند سوي دي په دې خاطر چې دا موږ ډېر کاروو. صحیح دي؟ اوس که زه راسم دی کلیک کړم په دې ځای کې به ماته بیا ټول مکمل اپلیکیشنونه راوړي، لکه مثلا د خبرې دغه کار چې موږ تاسو په وینډوز 10 یا په 7 کې کلیکوي، هلته به موږ وهئ آل پروګرامز به مو کلیکوي او ټول پروګرامونه به موږ ته راوړل. صحیح دي؟ دلته بیا آل اپس نوشته دي، ګورئ دا مکمل پروګرامونه دي. زه راځم بیرته شاته راځم، په دې ځای کې ریکمانډډ یعنی دغه هغه پروګرامونه دي چې ما ډېر کار کړی دي او دوی زما دپاره لیده چې کړي ته پین کړي دي، ما ته ایښي دي. زه راځم دی کلیک کوم، په دې ځای کې تا ته وایي چې دا ستا دپاره ریکمانډډ دي، یعنې مثلا تا ډېر کار کړی دي یا ریسنټلی یوزډ دي، په نږدې وخت کې کارول سوي دي. ګورئ دا مکمل. نو دا د وینډوز 11 سټارټ منیو ده، په دغه ترتیب سره دلته دا شتون لري. دا یې سرچ دی دوستانو، دلته تاسو کولی شئ سرچ ورکړئ د هر پروګرام یا د هر شي. او بل دوستانو موږ تاسې په وینډوز 11 کې نوټیفیکیشن ایریا هم لرو، لکه څنګه چې موږ په وینډوز 10 کې درلودل یا په 7 کې. دا نوټیفیکیشن ایریا دوستانو د نامه څخه یې معلومیږي، د همدې ځای څخه موږ ته خبرونه راکول کیږي چې پلانکی مشکل راغلی دی په وینډوز کې یا اپډیټ راغلی دی، او یا هم مثلا دلته موږ د بیټرۍ اړوند کوم سیټینګ کولی سو، دغه رنګه د اواز اړوند، د انټرنیټ اړوند ژبه اړولی سو. نو راځو خپل انپوټ او آوټپوټ دلته کنټرولولی سو. راځو دوستانو ګورئ کله چې زه دی کلیک کم په دې ځای کې تاسې وګورئ دلته هغه پروګرامونه دي چې مثلا یا په وینډوز سیکیورټي پرې اړوند دي، دا خبرتیا موږ ته سته، مثلا د خبرې یا په انټرنیټ ډاونلوډ منیجر اړوند دي. صحیح نه؟ که زه چیرې دغه وینډوز سیکیورټي کلیک کم دلته دی ماته یو مشکل وایي چې څه مشکل دی. ګورئ د ون ډرایو مشکل دی چې ما د خپل انټیویروس ون ډرایو سره نه دی سیټ اپ کړی. صحیح دی؟ دغسې مشکلات بیا دی تا ته دلته راوړي په دا نوټیفیکیشن ایریا کې. او بل په دې ځای کې تاسې وګورئ دلته زه کمتاشیا ریکارډر زه استعمالوم او دغه رنګه مایکروفون استعمالوم. صحیح دی؟ نو هغه دلته تاسو ته دغه یو خبر درکوي. په دې ځای کې ژبې دي کولی شئ د دې ځای څخه یې چینج کړئ، واړوئ پښتو ته یا انګلیسي ته، او نورې ژبې څنګه اډوو هغه بیا مخته وایو. په دې ځای کې دوستانو تاسو وګورئ دلته وینډوز 11 کې یو کار سوی دی، دغه درې شان لکه بیټرۍ، اواز کنټرولول او انټرنیټ، دا درې سره په یوه ګروپ کې اچولي دي. صحیح دی؟ کله چې تاسو دا کلیک کړئ نو تاسو ته دې ګرد راخلاصوي. اواز دلته مثلا کنټرولولی شئ، قرارولی شئ، په زوره کولی شئ. صحیح دی؟ او په دې ځای کې به تاسو کولی شئ چې خپل د سکرین برایټنس تیز کړئ یا یې خام کړئ. په دې ځای کې ګورئ د وای فای اړوند سیټینګ دی چې تاسو غواړئ وای فای آن کړئ یا یې بند کړئ. صحیح دی؟ او که بیا دی کلیک کړئ دلته بیا تاسو ته خپله دا بټن هم راوړي. او بل دوستان دلته بلوتوت دی، کولی شئ بلوتوت آن کړئ، بند یې کړئ. او یا هم مثلا ایرپلاین موډ دی چې دا موږ په وینډوز 10 کې هم درلودی. او بیټرۍ سیور دی، مثلا څنګه د موږ د بیټرۍ چارج وساتو. فوکسډ اسیسټ دی مثلا، دا بیا د دې دپاره دوستانو و چې موږ ته پر کومو خبرتیاو زیات فوکس وسي، کومې خبرتیاوې باید موږ ته ډېرې راسي، ژر راسي. صحیح دی؟ خو دا مخته وایي د خیره دغه رنګه اکسیسیبیلیټي دی. او په دې ځای کې دوستانو ډیټ یا تاریخ، ډیټ ان ټایم دوستانو د وینډوز 11 دا بیخي فرق لري. تاسو وګورئ کله چې تاسو دی کلیک کړئ دی اتوماتیک تاسو ته نور نوټیفیکیشنونه هم راوړي چې هغه یې په وینډوز 10 کې موږ ته د ډیټ ان ټایم سره نه راوړل، هغه ځان ته وه، خو دلته دا شی دی بیا هم ګروپ کړی دی. صحیح دی؟ په دې ځای کې دا نوټیفیکیشنونه دي، خبرتیاوې دي چې کوم مشکلات په وینډوز کې دي هغه دی تا ته دلته واضح کوي. که ته چیرې کلیر آل کلیک کړې هغه به پاک سي ویسته به سي. او په دې ځای کې که تاسو وګورئ د دې ډیټ د وینډوز 11 د بیخي فرق کوي. مثلا دی تا ته یو سمري دلته ایږدي چې نن ټیوزډې سه شنبه ده او د اکتوبر 26 او که چیرې ته نور معلومات غواړئ نو د اکتوبر 2021 د 2021 د اکتوبر میاشته او 26 تاریخ دی چې سه شنبه راځي. صحیح دی؟ په دا ترتیب سره که چیرې بله میاشت غواړئ دا دی مخته راتلی سي نومبر، او که چیرې شاته ځې هم تللی سي. صحیح دی؟ او که چیرې ته دی دغه میاشت کلیک کړې دی تا ته نور میاشت دلته کولی سي چې سي چینج سي، او یا مثلا دا کال کلیک کړې کولی سي بل کال ته ځان واړی. صحیح دی؟ په دا ترتیب سره د دوی دغه ډیټ ان ټایم دلته شتون لري. او بل دوستانو که چیرې تاسو پر ډیسکټاپ باندې د وینډوز 11 راسته کلیک ولګوئ تاسو ته پاپ اپ لیست په دې شکل باندې راخلاصیږي. په وینډوز 11 کې دوستانو بیخي یو نوی نوښت سوی دی چې هغه د هر یوه ته یو السټریشن جوړ سوی دی، یو رسامي جوړه سوې ده، یعنې یو آیکن ورته جوړ سوی دی د هر یوه عنوان ته. صحیح؟ تاسو وګورئ د ویو
عنوان دی. دلته بیا دته یو علیحده چی شوی دی، الستریشن شوی دی، رسامي ورته شوې ده چې موږ ته نور هم دا شی ښه ښایسته معلوم سي او واضح معلوم سي. صحیح نه که چیرې تاسو غواړئ چې د وینډوز 10 منیو مثلا یا پاپ اپ منیو پاپ اپ لیست ځان ته راولئ نو شو مور اپشن کلیک کړئ، بیا به تاسو ته کارت مخ د وینډوز 10 هغه منیو دلته چې کېږي ښودل کېږي. دا کار دی په دې خاطر کړی دی د وینډوز 10 ځینې کمانډونه ځینې منیوګان دی په دې ورچولی دي چې خلکو ته اساني جوړه سي. ډېر خلک د هغه سره ډېر عادت وه نو چې داسې نه سي چې په وینډوز 11 کې د وینډوز 11 پاپ اپ لیست ته ډېر سخت معلوم سي او ډېر سخت وي. نو راځو دوستانو راسته کلیک لګوو. دلته هم موږ ویو لرو مثلا د ډیسکټاپ آیکنونه غټ غواړي لارج آیکن کلیک کړئ، بیا به دغه آیکنونه تاسو ته غټ سي. دغه رنګه غواړي میډیم په میانه ډول د آیکنونه ماته وښایي نو هغه به تاسو ته بیا دی په میانه شکل ښیي. او که چیرې غواړي مثلا سمال آیکن په کوچني شکل باندې ماته د آیکنونه وښایي، بیا به هغه آیکنونه دی کوچني کوي. زه ورته وایم چې میډیم سم دي. او بل سورټینګ دی دوستانو، سورټینګ موږ تاسې په وینډوز 10 کې هم درلودی. سورټینګ دوستانو داسې دی مثلا د نامه د لحاظ ته غواړي دی سورټ کې سره تنظیم کې سی دي نو راځه ما نیم کلیک کړه، بیا به د نامه په لحاظ دی څه کېږي سره سورټ کېږي سره تنظیمیږي. یا هم مثلا د سایز په لحاظ ته غواړي سورټ کې ګوري هغه آیکن چې تر ټولو ډېر سایز لري هغه به بیخي سر ته راسي په دغه ترتیب سره. او یا مثلا د خبرې زه راځم د آیټم د ټایپ دغه باندې ته د چیش که سورټ که مثلا د خبرې دا پی اس ټي فایل دی د ځان ته کښېږده دا جی پی جي ځان ته که مثلا سره ګډوایه ما صحیح دي، یعنې مطلب هغه کم اکسټنشنونه چې د دې جي سره ورته دي هغه سره یو ځای که زه راځم دی کلیک کوم نو آیټم ټایپ په کلیک کوم. تاسې وګورئ عکسونه یې ټول یو ځای کړل او دغه رنګه د اکسل فایلونه بیا یو ځای سول، فولډرونه یو ځای سول په دغه ترتیب سره. او مثلا د خبرې تور ته وایه چې ډیټ موډیفاید د تاریخ د لحاظه دی سورټ که صحیح دي. تاسو که اوس د دغه اول آیکن تاریخ وګورئ دا د 10 پر 15 تاریخ جوړ شوی دی. او که بیا دی وګورئ دی بیا د 10 پر 15 جوړ شوی دی پر 11 بالا 12 بجې او دی بیا پر 40 بالا 12 بجې باندې جوړ شوی دی. نو دی اخري جوړ شوی دی، اخري چې کوم آیکن یا کوم فایل هر شی چې جوړ شوی هغه به د اول سر ته کې. او بل موږ ریفریش لرو دوستانو د دې د نامه سره تاسو ډېر بلد یاست ځکه دا د وینډوز 7 څخه دا شی شروع دی او در دا اوسه پورې لا جریان لري. صحیح دی زه فکر کوم په وینډوز ایکس پی کې هم دا و. نو زه راځم ریفریش کلیک کوم ګورئ بیا به تاسو د آیکنونو ریفریش کېږي. او بل دوستانو دغه رنګه دلته موږ یو بل آیکن لکه په وینډوز 10 کې چې موږ درلودی هغه د وریبل آیکن دی چې هغه مثلا هر قیمت پاس کولی سي. صحیح دی مثلا د خبرې ته وریبل موضوع موږ وایو دوستانو، وریبل چې دی مثلا موږ وایو په ریاضي کې متحولونه لکه ایکس و وای دې ته موږ هر کم قیمت اساین کولی سوای. صحیح دی مثلا د خبرې تور ته وایه چې دغه یو ایکس چې ماته د کاپي کار هم وکړي، د کټ کار دې هم راته وکړي، د پیسټ کار دې هم وکړي مثلا. نو په دغه ترتیب سره په وینډوز 10 په وینډوز 11 په دې کې موږ تاسې دغه دلته وریبل چې لرو کمانډونه لرو. نو اوس دا یو ډیلیټ ما تر سره کړی دی دی ته دا ډیلیټ بیرته راوګرځوه انډو ډیلیټ که ته چې دی کلیک کړې بیرته به ډیلیټ چې سي شاته راسي. نو زه راځم دی ایسته کوم په دې ځای کې ګورئ مثلا د خبرې ته راځې غواړې د دغه څخه کافي واخلې د آیکن څخه پر دې کلیک لګوې. دوې طریقې دي دوستانو، یو په کیبورډ کې موږ تاسې کنټرول سی د کاپي دپاره موږ تاسې کارولی سو هغه کلیک کوو کنټرول سی کلیک کوو د څخه به کاپي واخیستل سي، یا هم پر د راسته کلیک لګوو. او دلته دوستانو تاسې وګورئ د وینډوز 11 دا کاپي پیسټ او دغه رنګه کټ ډیلیټ دا دوی په ایلسټریشن باندې هم موږ ته ښیي. تاسې وګورئ دلته لاند موږ ته ایښي دي هېڅ لیکنه نشته ورسره. خو که چیرې تاسې د موس کرسر واړوئ بیا به دوی تاته ووایي چې دا کاپي ده دا کاټ سو مثلا او دا بیا زما سره رینیم دی کولی سي نوم یې ورته بدل کړي او دی ډیلیټ دی. صحیح دی نو زه راځم زه ورته وایم زه کاپي سرته رسوم. کله چې کاپي کلیک کړل د دی به دا فایل را کاپي کړي. اوس تر اوسه پورې موږ تاسې پیسټ کړی نه دی. راځم راسته کلیک لګوم. تاسې اوس وګورئ په دې ځای کې هغه کمانډ چې ما درته وویل چې وریبل دی هغه دلته بیا دا وارد ما سره د پیسټ شارټ کټ کار کوي. صحیح نه پیسټ شارټ کټ دا معنا چې مثلا د خبرې هغه اصلي فایل دی نه خو هغه ته یو لینک جوړ سي. صحیح دی نو زه راځم دغه کاپي پیسټ سره ساده پیسټ سره کار دی هغه دا دلته شته ما د پیسټ کلیک کړئ یا هم په کیبورډ کې کنټرول وی کلیک کړئ نو دغه فایل څخه به د یو کاپي ماته واخلي دا دلته یې کښېښول. او که چېرته غواړئ چې پیسټ شارټ کټ یې پیسټ کړې هم کولی سئ چې هغه یې پیسټ کړې. د ساده آیکن او د شارټ کټ ترمنځ فرق دا دی دوستانو که چیرې تاسې هغه اصلي آیکن ډیلیټ کړئ شارټ کټ بیا کار نه کوي.
خو که چیرې شارټکټ ډیلیټ کړي اصلي آیکن کار کوي. او بله خبره دا د شارټکټ د ځان سره داسې د شارټکټ آیکن د ځان سره داسې یو نشان هم لري چې تاسې دلته لیدلی سئ. او بله خبره دا ده دوستانو د دې ښه والی دا دی که چیرې تاسې غواړئ ډیټا وساتئ نو ټوله ډیټا چیرې کښېږدئ په ای کې مثلا د سی ډرایو څخه بغیر د هغه ډرایو څخه بغیر چې هغه کې وینډوز انسټال په نور ډرایورو کې کښېږدئ شارټکټونه یې بیا پر ډیسکټاپ باندې ځان سره کښېږدئ. صحیح دی. د دې دغه ښه والی به دا وي چې په آینده کې که چیرې ستاسې وینډوز کرافټ سي ستاسې فایلونو ته به ضرر نه رسېږي ځکه شارټکټ که ډیلیټ هم سي اصلي فایل نه خرابېږي. نو راځم دوستانو په دې ځای کې بل موږ لرو انډو کاپي. ګورئ د پیسټ شارټکټ سره اتومات یو بل کمانډ هم زما سره فعاله سو د کاپي سره. ګورئ هغه څه وایي د کاپي چې کوم ماته سره کړی وه هغه بیرته شاته که. ګورئ انډو کاپي مازې کلیکه نو اوس ګورئ دلته کوم کاپي آیکن چې پروت و هغه بیرته ډیلیټ سو. او بل موږ مثلا ریډو کاپي ګورئ دغه وریبل خبره ده چې ما درته ویل چې موږ کولی سو متحولونو ته هر رقم قیمتونه پاس کو. دلته په کمپیوټر کې هم دغسې کمانډونه موږ لرو چې هغه وریبلز دي نو کولی سئ بیرته خپله کاپي را وګرځوئ ریډو کاپي. ګورئ بیرته به کاپي راسي. او دغه رنګه دوستانو موږ دلته نیو لرو. په نیو کې دوستانو ګورئ اول د وارد موږ سره فولډر دی. فولډر د نامه سره تاسې اشنا یاست دوستانو انشاءالله. فولډر دې ته وایي چې مثلا تاسې غواړئ خپل آیکنونه په یو خاص بکس کې مثلا کښېږدئ یا مثلا په یو خاص بسته کې یې کښېږدئ. په وینډوزونو یا په اپریټینګ سیسټم کې بیا دې ته فولډرونه وایي. صحیح دی. نو راځو موږ نیب کلیک کوو او دلته فولډر کلیک کوو. اول باید د اختصاصي فولډر نوم ولري ځکه تاسې د یوه څخه شاید ډېر فولډرونه استفاده کوي نو د هغه نوم بیا ډېر مهم دی ځکه تاسې سره په سرچ کې کار کوي چې مثلا تاسې غواړئ دی پیدا کړئ. نو ګورئ دلته چې تاسې کله دی جوړ کړئ اول سر تاسې که چیرې نوم ور نه کړي نو دی به د فولډر په نیو فولډر په نامه سره کوي. ګورئ او که چیرې نوم ورکړئ مثلا ورته ولیکئ چې فرست فولډر بیا به دی د هغه نوم درته ورکوي. مازې یا پر ډیسکټاپ جلا کلیک ولګوئ هم دی پر ثبتېږي یا دا دی دا فولډر زما سره جوړ سو. دې فولډر ته بیا زه اوس نور آیکنونه نور ډاکومنټس نور ویډیووي نور هر شی دی د چې کولی سم ور اچولی سم. نو زه راځم دوستانو دی راخلاصوم. چپه د موس چپه کلیک دوه وارې کلیک یې هم دی راخلاصېږي او که چیرې پر ده راسته کلیک ولګوئ دلته اوپن دا دی زما سره سته هم دی موږ راخلاصولی سو. اوس چې کله دی راخلاص سو تاسې کولی سئ چې دلته یو شی چې کړي راکاپي کړي یا کټ کړي دلته یې کښېږدئ. مثلا زه غواړم دی راکاپي کړم دلته نو راځئ راسته کلیک پر ده ولګوئ دا دی زما سره کاپي سته. خو دا وارې به زه تاسې ته کټ سرته ورسوم نو هغه په کیبورډ کې شارټکټ لري کنټرول ایکس. نو زه راځم کټ کلیکوم او په دې ځای کې چې کوم پیسټوم یې. د کټ او کاپي ترمنځ دوستانو دا فرق دی. په کاپي کې موږ د هغه یو فایل څخه بله کاپي اخلو او فایل ډپلیکیټ کوو دوه چنده کوو یې. خو په کټ کې بیا موږ دا کار نسو سرته رسولی. په کټ کې دی خپل هغه فایل وړي بل ځای ته. صحیح دی. ګورئ په دا فولډر کې دا دی ما یو فایل دا دی کښېښوئ د کټ او کاپي د لارې. په دغه ترتیب تاسې کولی سئ فولډر جوړ کړئ. په کیبورډ کې د دې د رینیم یا د نامه د بدلولو دپاره شارټکټ سته F2. که چیرې تاسې F2 پریس کړئ په کیبورډ کې اتومات په دی چې زموږ سره شارټکټ سي دغه البته رینیم سي. او بل ځل راځم راسته کلیک لګوم په دې ځای کې هم موږ رینیم لرو په دې ځای کې هم تاسې کولی سئ د فولډر نوم ورته چینج کړئ. بل دوستانو موږ په نیو کې لرو شارټکټ. ګورئ د دې ځای څخه موږ تاسې کولی سو د یو فایل څخه شارټکټ جوړ کړو د یو شي څخه شارټکټ جوړ کړو. زه راځم شارټکټ کلیک کوم. اوس دی تا ته وایي چې هغه آیټم چې ته غواړې شارټکټ ځینې جوړ کړي هغه براوز کړه پیدا یې کړه ماته یې په لاس راکړه. زه ورته وایم چې مثلا د خبرې دغه 3D بوتل چې پر ډیسکټاپ پروت دی ګورئ دغه عکس دی د دې څخه ماته یو شارټکټ جوړ کړه. ما زه اوکې کړه برای نیکسټ کړه. صحیح دی. اوس دلته دغه شارټکټ ته نوم ورکړه نو تو ورته ولیکه چې 3D بوتل شارټکټ په دې ترتیب سره برای فینیش کړه. ګورئ د هغه بوتل تاسې سره چې شي جوړ سو یو شارټکټ جوړ سو. اوس که زه چیرې دا زه ډیلیټ کړم مګر بیا هم دی ما سره کار کوي. ګورئ او که چیرې بیا زه راولاړ سم بیرته دا شارټکټ راولم. صحیح دا دی زما سره رالی. که زه راولاړ سم د اصلي فایل یې ډیلیټ کړم نو بیا که زه چیرې شارټکټ راخلاص کړم دی زما سره کار نه کوي. صحیح دی. نو زه راځم بیرته هغه خپل ډیلیټ ریډو کوم. بل دوستانو موږ لرو په نیو کې مایکروسافټ اکسس ډیټابیس چې مایکروسافټ اکسس خپله د مایکروسافټ کمپنۍ د افیس پروګرامو څخه یو پروګرام دی چې په هغه کې موږ کولی سو ډیټابیسونه جوړ کړو. نو که چیرې تاسې غواړئ چې مستقیما د پاپ اپ لیست څخه یا د پاپ اپ منیو څخه دا ډیټابیس کریټ کړي جوړه کړي نو راسئ دلته پر دې اکسس ډیټابیس باندې کلیک ولګوئ. ګورئ تاسو ته د ډیټابیس آیکن جوړیږي. بیا وروسته تاسې نور مخته کار پکښې کولی سئ. مثلا دلته نوم ورته ورکړئ که چیرې تاسې راخلاص کړئ
بیا دلته مخته نور تاسو ته د ډیټابیس راخلاصېږي او نور کیوریان یې ورته اډوئ او کار ورته کوئ سیدي. نو زه راځم دا شی چې کوم بېرته یې ډیلیټوم د ځان سره. اوس بل چې موږ تاسو ته دې لارې کولی سو همدا شی دی بیټ ماپ ایمیج دی سیدي. دلته بیټ ماپ ایمیج که موږ تاسې کلیک کړو او زه راسم دلته مثلا د خبرې نوم ورکړم چې بیټ ماپ عکس. اوس که چیرې تاسې دا ډبل کلیک کړئ او راخلاص یې کړئ دی په فوټو باندې هم راخلاصېږي ګورئ خو په ده کې به شی وجود ونه لري صحیح دی. او زه راځم د اصلي پروګرام چې دی هغه دوستانو چې دی هغه پینټ دی صحیح. نو زه راځم دی په پینټ کې راخلاصوم اوپن ویت پینټ. ګورئ دلته که اوس تاسې رسامي وکړئ یو شی سافت کړئ نو دی اتومات په هغه کې ثبتېږي. راځئ دی کنټرول سیف کړئ. اوس دی ایسته کوم ګورئ اتومات بیا هلته هغه ثبتېږي په دا ترتیب سره. یعنې تاسو کولی شئ چې د پینټ یو آیکن اتومات راخلاص کړي دلته او په پینټ کې بیا هغه شی جوړ کړي. بل موږ دغه رنګه د مایکروسافټ کمپنۍ څخه د ورډ ډاکومنټ لرو کولی شئ هغه دلته جوړ کړي. مثلا ما زه کلیک کړئ هغه ته نوم ورکړئ چې مثال ورډ او کله چې تاسو راخلاص کړئ او په هغه کې یو لیکنه وکړئ مثلا او بیا یې ثبت کړئ بیرته یې زه بندوم. تاسو اوس وګورئ دغه لیکنه مو بیا په دغه فایل کې چې شته وي ثبت شوې وي. په دې ترتیب سره تاسو کولی شئ چې د اکسس ډیټابیس دغه رنګه پروجیکټ ډاکومنټ دا هم د مایکروسافټ کمپنۍ پروګرام دی پاور پوینټ دغه رنګه به پلیشر دی ټول ډاکومنټونه د ځان سره وساتئ. بل موږ وینریر ارچیو لرو ښه دوستانو. وینریر ارچیو د دې دپاره دی که چیرې موږ تاسې غواړو چې په کمپیوټر کې خپله ډیټا محفوظه کړو د ویروسونو څخه او دغه رنګه مثلا د هیکینګ څخه نو هغه موږ تاسې څه کوو هغه موږ تاسې وینریر ته اچوو ښه. وینریر هم لکه فولډر داسې یو شی دی خو یو څه فرق لري. دغه وینریر پروګرام دی زما سره شته تاسې هم کولی شئ د ځان سره انسټال کړئ. دی داسې کار کوي دوستانو چې تاسې کولی شئ چې هر هغه شی چې تاسې غواړئ ور واچوئ دی د ځان سره ساتي صحیح دی. مثلا دلته زما سره ځینې بیلګې شته زه بیا تاسې ته وښیم. په دې ځای کې مثلا د خبرې زه راځم دی کلیک کوم وینریر راځو خپله به یو فایل وینریر ته واچوو بیا ښه ووینو صحیح دی. په هر ډیسک کې زما سره ځینې بیلګې وي خو هر ډیسک د اوس دپاره ما نه دی کنیکټ کړی. مثلا زه غواړم دی وینریر ته واچوم صحیح دی. نو راځئ راسته کلیک پر ده ولګوئ په دې ځای کې شو مور اپشن او په دې ځای کې اډ ټو ارچیو ما زه اډ ټو ارچیو کلیک کړئ او اوکې یې کړئ صحیح دی. په دې ترتیب سره به دی اوس موږ سره چیش ته ولویږي یو زیپ فایل ته ولویږي ګورئ دا دی. اوس نو په آینده وخت کې که چیرې زه کمپیوټر کاروم او زما کمپیوټر ته ویروسونه راغله مثلا ویروس رالی نو هغه ویروسونه پر دغه فایل پر دغه ساده فایل چې پروت دی پر دې ډېر ژر تاثیر کوي. شاید نوم یې ورته بدل کړي او د کار یې وغورځوي. دلته شاید ډالر ساین ورسره راسي مثلا شاید ډاټ ایکسي اکسټنشن ورسره راسي نو هغه بیا دی د کاره غورځي او دی بیا کار نه کوي خو په ده باندې بیا څه نسي کولی صحیح نه. اوس که چیرې غواړئ تاسو د استفاده کړئ نو راسته کلیک پر ولګوئ دی اوپن کړئ صحیح دی. کله چې اوپن سو ګوره دی دلته شته. که چیرې تاسو پر دغه فایل چې خپله دغه فایل دی پر ده ډبل کلیک ولګوئ امې دی راباسي تاسو استفاده کولی شئ. او که چیرې وایاست چې یا زه علیحده یو ځای ږدم نو دلته دوې طریقې شته. یو راځو دغه ایکسټراکټ کلیکوو دوستانو د ایکسټراکټ او دلته بیا ځای ورته مشخص کړي چې چیرې ږدي. مثلا زه ورته هم زه پر ډیسکټاپ باندې ږدم صحیح دی. یا خپله په دغه سی ډرایو کې ږدم ما زه اوکې کړئ یس یې کړئ ګوره دی وایي هلته یو بل فایل هم د پروت دی زه ورته هم د هغه پر ځای دی کښېږدم نو ګورئ بیا هغه فایل دلته راځي. او یا هم مثلا بله طریقه تاسې ورته کاروئ راسته کلیک پر ولګوئ شو مور اپشن مثلا ورته ووایاست چې دی البته شو مور اپشن اکسټراکټ هیر همدلته دی زما سره چیش که اکسټراکټ که یا هم اکسټراکټ فایلز مثلا ورته وایاست چې پر ډیسکټاپ یې زما سره اکسټراکټ که کښېږده اوس د ایسته کوي هغه فایل به دلته هم زما سره چیش سوی راغلی وي. نو دا د وینریر ګټې وي او وینریر دغه رقم کار کوي. بل ټیکسټ ډاکومنټ دی دا په نوټ پیډ پورې اړه لري. زه راځم دی کلیک کوم دی ماته د نوټ پیډ یو ډاکومنټ یو فایل جوړوي. مثلا زه ورته لیکم چې نوټ پیډ اوس راځم دی ډبل کلیک کوم دلته که تاسې هره لیکنه وکړئ چې بیا یې ثبت کړئ او دا نوټ پیډ بند کړئ دغه لیکنه به په ده کې ثبت شوي. بل دوستانو موږ تاسې دلته لرو په نیو کې دغه رنګه مثلا مایکروسافټ ویژوال ډرایوینګ دی په دې کې موږ نقشې ډیزاینولی سو د مایکروسافټ افیس کې بیا وایو دغه رنګه د اکسل ورکشیټ دی مثلا د اکسل پروګرام یو ورکشیټ تاسو جوړوئ د هغه یو ډاکومنټ تاسو جوړوئ او وینریر زیپ ارچیو ما تاسو ته تشریح کړي. دغه رنګه دوستانو زه به تاسو ته د وینډوز 10 او د وینډوز 11 ترمنځ ځینې فرقونه وښیم. اول فرق یې دوستانو په سټارټ منیو کې دی. تاسو که وګورئ د وینډوز 11 سټارټ منیو په دې شکل باندې زموږ سره ستاسې دي او دوی دغه رقم جوړه کړې ده.
که زه راسم مثلا د خبرې د وینډوز 10 منیو تاسو ته وښیم هغه بیخي په دې شکل و سټارټ منیو یې ګورئ په دې شکل و شاید ستاسو سره په کمپیوټر کې انسټال هم وي او تاسو لیدلی سي او بل دوستانو موږ لرو په دې ځای کې د ټاسک بار اړوند ټاسک بار دوستانو د وینډوز 10 دا بیخي په دا کونج کې و په چپ لاس کې و مثلا دا تاسو وګورئ په دې ترتیب سره زموږ سره ټاسک بار شتون درلودی ګورئ دلته سټارټ بټن و بیا سرچ و کوارټرانه و او بیا دغه رنګه دا نور ایکنونه وسي نو په دا ترتیب سره خو د وینډوز 11 دغسې نه ده د وینډوز 11 ټاسک بار بیخي په سنټر کې دی او دلته موږ تاسو کتلی سو استفاده کولی سو او بل دوستانو موږ تاسو لرو په وینډوز 11 کې موږ تاسو نوس کولی چې ټاسک بار موف کو صحیح دی ټاسک بار ته حرکت ورکو مثلا د خبرې موږ تاسو په وینډوز 10 کې دا کار کولی سوای مو سوای چې دغه ټاسک بار لوړ راوړو یا دلته کښېږدو یا هم دلته کښېږدو صحیح خو په وینډوز 11 کې دا کار نور سرته نسو رسولی او دغه رنګه دوستانو که تاسو راسئ دلته پرسونلایز کلیک کوئ موږ تاسو په وینډوز 10 کې د کمپیوټر د وینډوز اړوند 4 تیمزه درلودل خو په وینډوز 11 کې موږ 6 تیمزه لرو ګورئ دا جوړ تیمزونه دي که چیرې تاسو کلیک کړئ اتومات کمپیوټر ورسره چې شي واوړي دا پرده بیا ورسره واوړي او تاسو کولی شئ چې دا پرده نوره هم په دې سره ښایسته کړئ دا مخته بیا موږ تاسو وایو چې دا څنګه کار کوي زه راځم دی ایسته کوم او بل دوستانو موږ وایو چې په وینډوز 11 کې نور هم پرمختګ کړی دی څنګه مثلا د خبرې که چیرې تاسو ساده کلیک ولګوئ دی خو تاسو ته د صفحه چیش کوي غټوي او که چیرې دی مثلا کلیک ولګوئ دی تاسو ته د صفحه بیرته کوچنۍ کوي خو خبره دا ده که چیرې تاسو دلته ودرېږئ دلته دی تاسو ته نور بڼې هم ښیي صحیح دي که چیرې تاسو هغه کلیک کړئ اتومات هغه پر اپلای کوي مثلا زه ورته وایم چې دغه صفحه چې کوم ما خلاص کړې ده دا چې پر 2 برخو وویشل سي البته سکرین چې پر 2 برخو وویشي صفحه چې بیخي یوې برخې ته کښېښول سي تاسو اوس وګورئ په دې ترتیب سره دی تاسو ته وایي چې په نیمه برخه کې نور بل څه شي راخلاصوئ زه ورته وایم چې د انټرنیټ ډاونلوډ منیجر ورسره راخلاص کړه صحیح دی نو په دې ترتیب سره دی زموږ سره کار کوي مثلا غواړئ یا د صفحې په دا کونج کې کښېږدئ ګورئ یا مثلا دورې کښېږدئ په دا ترتیب سره دی زموږ سره کار کوي زه راځم دی ایسته کوم نو دغه ځانګړتیا په وینډوز 10 کې شتون نه درلودی او بل دوستانو په وینډوز 11 کې موږ نور سکایپ نه لرو صحیح دی نو په وینډوز 11 کې موږ د سکایپ پر ځای باندې د چټ په نامه یو اپلیکیشن لرو دا هم مایکروسافټ جوړ کړی دی د مایکروسافټ کمپنۍ د خوا څخه دی او دا په انټرنیټ کار کوي تاسو کولی شئ د خپل ملګرو سره چټ پکښې وکړئ دغه رنګه دوستانو په وینډوز 11 کې موږ نور انټرنیټ ایکسپلورر نه لرو صحیح دی د هغه پر ځای باندې موږ تاسې مایکروسافټ ایج لرو او دغه رنګه دوستانو وینډوز 11 چې دی هغه په کال کې یو اپډیټ ورکوي په داسې حال کې چې وینډوز 10 2 اپډیټ ورکول صحیح دی نو دغه اپډیټ زموږ تاسو ډېر انټرنیټ هم مصرفوي او موږ تاسو تکلیف هم خو وینډوز 11 دا په کال کې فقط یو وارې د اپډیټ سرته رسوي نو دوستانو ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه که چیرې غواړئ چې وینډوز 11 خپل کمپیوټر ته انسټال کړئ د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته د لینک ایښی دی د دغه سایټ د ډاونلوډ ها ده کولی شئ دغه ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ ځان ته نو په آینده درس کې به دوستانو موږ تاسو پر ډسپلی سیټینګ او پرسونلایز باندې کار کوو او بیا راوروسته به موږ تاسو دوستانو سیټینګ ته ځو عمومي سیټینګ ته او دغه رنګه کنټرول پینل دغه رنګه فایل ایکسپلورر نو تر بیا د الله په امان ښې چارې